ملګر تاسو ته دا اوږد ښکاري، تاسو به تعجب کې واچوي چې دا څه شی ده. دا هغه جال ده چې په دې کې مایان رانیسي، هغه هم په ډیره مختلفه طریقه باندې. یعنی اول کې ما هم دا فکر کوو چې دا به څه شی، خو پس ته وروسته مې چې وکتو، یعنی دا داسې غټ جال ده چې د دې بهر یعنی زیاترین مایان په دې جال کې دوی راګري. تاسو ګورئ چې څومره غټ جال ده او دې کې څومره زیات مایان راګیر کړي دي. یعنی دا هم شکاریان دي او په دې طریقه باندې دوی غواړي د سمندر بیخو بنیاد واسي. تاسو ګورئ چې څومره زیات دا مایان راګیر کړي دي او په دې جال کې یعنی که چیرته دا دوام وکړي نو د مایان نسل یعنی د بین وړلی سي. دوی په کومه طریقه باندې دوی دا جال هغه کړی ده او دا مایان پکې راګیر کړي دي، وروسته د دې نه بیا دا هغه ته راجګوي کشتۍ ته. یعنی دا د سمندر یا د چاپیریال دپاره ډېر غټ ضرر ده چې دوی د چاپیریال دپاره کوي. یعنی د مایانو سره دومره ظلم کوي چې په دې جال کې تنه 180 ټنه مایان رانیولي دي. دا هم په الاسکا کې دي چې 180 ټنه ځکه زیات میان دي. یعنی زما په ذهن باندې یعنی تر ټولو ډیر میان په دې جال کې راګیر شوي دي. یعنی تر اوسه پورې به تاسو دومره غټ جال یا دومره غټ په زیاته اندازه باندې میان تاسو تر اوسه نه لیدلي چې چا د بحر نه راجي کړي وي، هغه هم د جال په واسطه باندې. ما ته خو ډیره جالبه ښکاره سوله چې تاسو ګورئ د دې جال نه په کومه طریقه باندې راوځي. دا هم هغه غټه کشتۍ ده چې دوی ورپسې راوستې ده او د میانو پسې. هغې کې هم ډېر مختلف نوع میان دي، زیاتره پکې غټه هم دي. د میانو بیخي بنیاد یې باستلی ده. دا د چاپیریال سره ډېر غټ ظلم ده چې دوی کړی ده. تاسو ګورئ چې په کومه طریقه باندې دا میان د دې کشتۍ هغه کوم ځای چې ورته جوړ کړی ده هغې ته ورغورځي. ما ته خو ډېره جالبه. تاسو خپل نظریات ما سره په کمنټ کې ضرور شیر کړئ.